السلام علیکم. څه خدای ماما بخیر قلاری ده جوړی سلامت اوسه الله خیر خدای دې خوشاله سلامت اوسه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ، صحتمند اوسئ، روغتیا او سلامتیا په هیله مو راغلی و. بیا هم د دې کاکا تر څنګه کاکا سال دی صحت ښه دی خدای دې خوشاله سلامت اوسئ. کاکا اولادونه نه لري، کاکا په دغه کنډواله کې اوسیږي او په هغه ځای کې مېرمن ناسته ده. مېرمن ډېره دینداره ښځه ده. هغې ویل چې یعنې کوم عکس کری نه شم چې بیا مې لمونځ اودس کېږي که نه کېږي. همداسې و کاکا؟ اولادونه کاکا له اول نه وو؟ اول نه مې بچیان نشته. لږ دې راته کاکا د مشکلاتو په اړه ووایه. ولا مشکلات را باندې یادون باندې پوښتې یم درد دی را باندې رګې نسا لرم بواسیر لرم سترګو نه ضعیف یم په یو سترګه خو چوژن یم دغه یو باندې دغه معمولي لار وروسته مونځ اودس ته کولو دا اوس که نه سخته یې په دې کور کې یوازې اوسېدل؟ او یعنې کله کله زړه ته درېږي که اولادونه وو؟ او که نه او راغلو په دې کې چې الله ته نو خدای چېرئ نو نه شک الله که هر څه شي کوم وخت ډېر سخته یي کاکا؟ اولاد خو داسې شی دی چې ملا راټولوي. بېشکه ما ویل چې کوم وخت راته ډېر سخته یي؟ سخت د ژمي دی چې د سړو نه و چې خاص وسه نه لرو چې ویې خورو دغه ګازابه چې لږ ګاز اچوو راوړي دلته نه کوټه کې اور بلو پې و پخلی مخلی پې وکړو خلاص. او دا چرګان د چا دي ستاسې دي؟ او دا شکر دی شکر دی. دا به یې کوټنۍ یي؟ دا نورې کوټې دې نه دي فعاله کړي؟ نه دا خو وسه نه لرم دې ته ځان سایه پروت یم. دا ځای هم ستا نه دی؟ او نه ځان سایه پروت یم. دا ځای د چا دی؟ دا ځای زما د خورۍ دی. څه کوې کرا ورکوې؟ هغه پروت یم. کرا ورکوې ورته؟ نه همداسې اچولی خورۍ ماما نه شو خدای دغسې خورایار چاته ورکړي خدای دغسې خورایار چاته ورکړي. بارانونه په تا څنګه تېر شول کاکا؟ بارانونه ورته تېر شو نو دغه بعض ځای کې به وساسېده بس بعض ځای کې به خدای ټینګه کړه هغه کوم ځای چې وساسېده هغې ته به ماخېل ورکړه. اسمان چې وریځ کېږي زړه دې درزېږي؟ هو چې بیا به وساسېږي. ډېر خو په کار دی نو ټوټه ده راونیولېږي د اوبو د زوره څوک هغه کېږي نو خیرت دی خدای دې خوشحاله ښه تکړه یي فضل د خدای. فقط دا سودا را پوره کړي چې راویې نه باسي په خیر. سپی دې ساتلی نه دغلته لاندې پروت وم دې لاندې مېنه کې دلته یې لاړم ساپیار ته زمونږ د اوښې لور وه ګونګۍ وه هغه مې چې بوته بېرته رانه 100,000 روپۍ مې ایښې وې هغه چا پټې کړې دقې دپاره ما دا سپی وساته. د سپی څه سړی څه ووایي کاکا له تا نه چې 100,000 روپۍ اخلي لکه ژوند چې در نه اخلي لکه د وجود وخت چې هماغه نه پېرلون شومه که هغه مې د سترګو ته ساتلی وي. سترګو ته یې ساتلی وي؟ اوس د سترګو قصه همداسې پاتې ده؟ او دا اپرېشن نه شوه. ډاکټر څه وایي؟ ډاکټر وایي دا ټوله لنده ده مینده تلې ده. اوس د عملیات امکانات شته؟ نه اوس ختمه ده؟ دا ختمه ده. او دا بله دم تکلیف لري؟ دا اپرېشن شوي وه اوس مې دا لاره کمه ده ښکاري او پخوا غوندې دید نه کوي. موږ غوښتل چې حداقل که اوس د امکان و د هغې سترګې غم هم درته خوړلی او خو دې سره ځکه غرض نه کوو چې خدای مکه که په دې څه شی وشي یا عملیات ناکام شي بل شي د دې په ځای به ځان د دا به هم د منځه لاړ شي او خلاص. نو له کاکا نه چې 100,000 روپۍ پټې کړي لکه کاکا نه چې ژوند اخیستی لکه کاکا نه چې غوښې یې اخیستې نو سړی به څه ووایي څه به ګیله وکړي؟ ستړی شوې کاکا؟ ډېر وبخښه زما پام نه و. ښه د دې کاکا لپاره یو بوجۍ وریجې وړۍ یو بوجۍ وړه بل رقم وریجې ممپلي لوبیا بوره ګوړه بل رقم ګوړه دام شامپو ظرفشویی سامان دی صابون دی بل رقم صابون دی واسلینو تیل دی نخود دی د پودر دی غوړي دی چای دی نیویا دی مالګه ده شات دی دال نخود دی شیریني ده
او نسک دي. دا مرسته د محمد سلیمان صافي له لورې په ترکیه کې دی او چې موږ په لاره کې راتللو یو چا سره د ملګری مې مخ شوی و، زه چې ورسره رسېدم زه نښانې دې ته ورکړي وو، ما ماته یې وسپاره. دغه درې چرګان دي که نه؟ تیار یې حلال کړي. دغه درې چرګان او دغه 1000 افغانۍ درته څه نومېدل؟ دا دغه شاسوار او خاناغه. شاسوار او خاناغه. ماما دغه درته یو کس را لېږلي دا چرګان او دغه 1000 افغانۍ صحیح دی، او وینه هغه درته محمد سلیمان صافي را لېږلی دی. خپلو دعاو کې یاد ساته. موږ لاړو په اجازه. خدای دې بل شه. خدای په امان.